د رسول الله صلی الله علیه وسلم په اړه کوم شی ستا پام تر ټولو زیات راواړوم؟ دا حقیقت چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته د الله تعالی له لورې د آرام کولو اجازه نه ورکړل شوې. هغه ته د هوساینې او آرام لپاره هیڅ وخت نه ورکړل شوی. که تاسو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سیرت، هغه 14 کلونه، هغه ټول جنگونه چې د هغه تر څارنې لاندې وو او کومو کې چې برخه اخیستې وه، او هغه تړونونه چې هغه لیکلي وو او د جبرائیل علیه السلام لخوا ورته د لیکلو لپاره راوړل شوي وو، او داسې نور شیان مطالعه کړئ، که تاسو یوازې د هغه ژوند ته وګورئ، هغه بې له ځنډه روان و، او دا واقعا د باور وړ نه ده چې دا کار د سرعت په پرله پسې ډول د داسې یو کس لخوا و چې دنده یې د پیغام رسول، د خلکو اداره کول، د قاضي په توګه کار کول، د منځګړي په توګه کار کول، خلکو ته روحیه ورکول، خلکو ته تعلیم ورکول، یو جنګیالی، یو جنرال، د هیواد مشر، یو میړه او یو ملګری کېدل و. هغه دا څنګه کول؟ دا د وحی په برکت، دا ځکه چې خدای د دې امر کړی و. د خپلې څېړنې پر مهال کوم شي ته تر ټولو زیات حیران کړي؟ د هندي کیسه. هلته یو داسې شی و لکه د بټنې په څیر چې ما باید خپل ځان بدل کړی وای، او دا ځکه چې ما فکر کوم هنده د یو دښمن ابو سفیان ښځه وه، او هغه د یوې طریقې په واسطه د پیغمبر د خوښې تره حمزه رضی الله عنه د وژلو لپاره پیسې ورکړې وې، او د جنګ په میدان کې همداسې وشول. هغه شهید کړل شو. هغوی حتی د هغه د غوږونو مسله وکړه، د هغه پوزه یې پرې کړه، او داسې نور وحشتناک کارونه یې وکړل. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم په طبیعي ډول د دې پیښې له امله خورا خفه و، او کلونه وروسته هغه د قدرت خاوند شو. هغه په مکه کې واک ته ورسید، او بیا هلته هنده وه، او ما دا کتاب لوستو او فکر مې وکړ، سم ده، اوس به هغه په دار زړول کیږي، یا به یې سر غوڅیږي، یا به ورسره داسې نور څه کیږي. مګر هغه وفرمیل زه اوس هغې ته نشم کتلی، مګر هر چاته بخښنه ده، او که تاسو غواړئ دلته پاتې شئ او د مسلمانانو ترمنځ ژوند وکړئ، دا ممکنه ده. که دا نه غواړئ تاسو تللی شئ، مګر د وینو تویول اوس ختم شوي دي. او ما له ځان سره فکر وکړ چې هغې ته بخښنه وشوه. که ته داسې چاته بخښنه کولی شې، څوک چې ستا نږدې کس وژني، په ځانګړي ډول ستا خوښېدونکی تره، او حتی د خلکو د ښودلو لپاره د هغه د بدن د غړو ننداره کوي تر څو تا ته سپکاوی وکړي، او د هر هغه څه سپکاوی کوي چې ته ورته ولاړ یې، نو دا په دې معنا ده چې ته خورا لوړ اخلاق لري. دا ډېر خاص شی دی، دا یو داسې شی دی چې بل چیرې نه ګورو. او همدا کار هغه وکړ. نو ما له ځان سره فکر وکړ، هغه په رښتیا یو ځانګړی شخصیت و. او کله چې ما دا فکر وکړ، ما وویل زما سره د هغه د پیغمبرۍ لپاره دا دلیلونه شته. زه د هغه اخلاق وینم، زه ګورم چې هغه له نورو خلکو سره څنګه چلند کوو، زه وینم چې هغه له خپلو دښمنانو سره څنګه چلند کوو. زما په خیال هغه یو پیغمبر دی. مګر بیا ما له ځان سره فکر وکړ، دا خو ویرونکې ده، ځکه ما لا د مخه د خدای یووالی منلی دی، او اوس زه وایم چې هغه پیغمبر دی. که زه ووایم چې یوازې یو خدای دی او محمد صلی الله علیه وسلم د هغه پیغمبر دی، نو دا خو نږدې کلمه یعنی شهادت شوه. نو ما له ځان سره فکر وکړ، سم ده، راځه کتابونه بند کړو، بس کړه، دا کار په غلط لوري روان دی. بېشکه زه د هغه څه له امله چې ما لوستي وو، لیدلي وو او تجربه کړې مې وو، نور د اسلام دومره ضد نه وم. زه چې اوس تا ته څه وایم، دا ممکن لږ د افسانې غوندې ښکاره شي، مګر دا واقعا پېښ شوي دي. په پای کې پر میز دا ټول کتابونه پراته وو، او کله چې ما دا احساس وکړ چې هو سم ده، دا په یو ډول کلمه یعنی شهادت ده، ما وویل ښه. ما ټول کتابونه یې مې غاړې ته کړل او په یو لوړ المارۍ کې مې کېښودل، مګر کتابونه دومره ډېر وو چې ډېری یې له المارۍ څخه راولوېدل، او یو له هغه کتابونو څخه چې له المارۍ راولوېد قرآن و. او کله چې ما هغه راپورته کړ، زما لاسونه په یو پاڼه وو چې د 22 سورت 46 آیات و، او پکې لیکلي وو په حقیقت سترګې نه پټېږي، بلکې هغه زړونه پټېږي، یعنې ړندېږي چې په سینو کې دي. او ما له ځان سره فکر وکړ، دا واقعا زما ستونزه ده، ځکه چې دا سترګې نه وې. ما واقعا هغه څه لیدلی شو چې ما په خپله لیکلي وو. هیڅ چا زه د دې کتاب په لیکلو نه وم مجبور کړی، هیڅ چا نه و ویلی چې دا یا هغه ولیکه. ما په خپله په لیکلو پیل کړی وم، او دا مې په خپلو سترګو لیدلی شو، مګر بیا هم دا حقیقت نشو منلی چې هغه پیغمبر دی، چې دا یو خدای شته، ما بس نشو منلی. نو دا زما سترګې نه وې چې ډندې وې، بلکې دا په رښتیا زما زړه و. ما دا نشو منلی. زه فکر کوم زما نفس یا هر څه چې وو، زما انا دا نشو منلی. او ما وویل ښه خدایه، زما لپاره پروا نه کوي که دا د انجیل خدای وي که د قرآن، ما ته کومه نښه یا داسې څه وښیه چې زه 100% ډاډه شم چې همدا سمه لاره ده. او زه ویده شوم، مګر کله چې زه راویښ شوم، ما په خپل ځای کې د ډېر ډاډ او ارامۍ احساس وکړ. زه واقعا ډېر ډاډ احساس کوم. زه د بل هیڅ شي په اړه دومره ډاډه نه وم. ټوله اندېښنه یا د شک هره ستونزه ورکه وه، لکه په لمر کې چې واوره ویلی شي. او ما له ځان سره فکر وکړ، ښه، زه فکر کوم زه مسلمان یم، ما باید نورو خلکو ته هم ویلي وای